السلام علیکم د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو زمونږه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. الله دې وکړي چې دغه کیسه تر وروستیو راسره واورئ. سترګې دې نه وي خو مینه دې وي. عبدالبقي په مینه کې د سترګو تر بایللو وروسته هم ځان داسې ګڼي لکه ماهي له اوبو بغیر. هغه په 2013 میلادي کال کې ورونو په پړیو تړلی و او پلار یې دواړه سترګې ورنه وایستې. د هغه ګناه دا وه چې له یوې نجلۍ سره یې د مینې واده کول غوښتل. د نجلۍ او د عبدالبقي د کورنیو ترمنځ د کوژدې تر هوکړې یوه ورځ وروسته د هغه پلار او ورونو ورته وویل چې پر کوژدې مشوره وکړي. د 2013 میلادي کال د می 5 نیټه وه چې زه زما پلار او 4 ورونه د کور په خونه کې کېناستو. پلار مې له ورونو وپوښتل چې د عبدالبقي چې کومه نجلۍ خوښه ده نو تاسو غواړئ چې کوژده یې ورسره وشي او که نه. هغوی ټولو رښتا ناخوښه کړه او ویل چې نجلۍ ټلیفوني ده. خو ما په ډاګه ورته وویل چې زه په هیڅ صورت له نجلۍ او کوژدې لاس نه اخلم. پلار او ورونو چې د عبدالبقي دا خبره واورېده نو هغه یې په پړیو وتړلو. هغه وای په پړیو تړلو وروسته مې ورونه را باندې کېناستل. یو ورور مې سر ونیولو او پلار مې د خوړو د کشوغې په لاستې سترګه له بیخه راوایستله. ما چیغه کړه چې خدای رسول ته وګورئ، دا دویمه مه راڅخه وباسئ، خو هغه هم راڅخه وایستله. کله چې مې پلار سترګې ایستلې نو زما یو طالب ورور به د الله اکبر الله اکبر ذکر کوو. زما له سترګو وینې روانې وې خو هغه وخت یې درد کم و. تر هغې وروسته پر فیسبوک هله خبر خپور شو چې کله ورونو عبدالبقي د لورلایي هسپتال ته یوړ او پولیسو د هغه د پلار پر ضد مقدمه درج کړه. نوموړی وایي د سترګو ایستلو پر وخت دوی زما مور او د کورنۍ نور ښځې په یوه بله خونه کې بندي کړي وې. دوی زه په رکشا کې همهغسې په پړیو تړلی واچولم او هسپتال ته یې وړم. 26 کلن عبدالبقي د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلایي یعنې بوري کې زیږېدلی دی. تر 5م ټولګي پورې سکول ویلی او غوښتلي چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په وینا یې پلار ورته ویل چې یا خو په مدرسه کې داخل شه یا مکتب پرېږده. نوموړی د جنورۍ په 19 نیټه ویل چې پولیسو په هسپتال کې د هغه پلار او 2 ورونه گرفتار کړل. د لورلایي د پولیسو یو چارواکي عبدالرحمن لوڼي هم د جنورۍ چې د عبدالبقي پلار او ورونو ړوند کړی و. د لورلایي د پولیسو یو چارواکي عبدالرحمن لوڼي هم ویل چې عبدالبقي پلار او ورونو ړوند کړی و. د لورلایي ډاکټرانو د عبدالبقي لومړنۍ درملنه وکړه خو د نور علاج لپاره یې کوټې ته ولېږدوه. خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی د فیسبوک له لارې په دې پیښه کې وار له مخه خبر شوی و. هغه وایي زه پر لاره روان وم چې یوه ملګري راته ټلیفون وکړ چې هغه ځوان یې کوټې ته دروړی دی. زه د سترګو هیلپر هسپتال ته ولاړم او له هغه ځای څخه مې عبدالبقي کراچۍ ته یوړ. هلته له جرمني څخه یو ډاکټر په ځانګړې توګه راغی او د علاج یې وکړ. د عبدالبقي او نجلۍ لومړۍ رابطه په 2015 میلادي کال کې په ټلیفوني شوې وه او خبرې په مینه بدله شوې وې. عبدالبقي یادوي ما له هسپتاله هغې ته ټلیفون وکړ. هغه چې کله ما له خپله حاله خبره کړه نو ژړا یې نه درېده. عبدالبقي پر هغې دومره مین و چې کله به خلکو د نجلۍ کور ته کوژده وروړه نو ده به هغه ناکامه کړه. البته یو ځل د هغې له یو بل چا سره کوژده وشوه. زه هغه هلک ته ورغلم او ډېره خواستونه مې ورته وکړل او اخر هم هغه رضا شو او کوژده یې ماته کړه. عبدالبقي دا وخت د جمال ترکی په کور کې ژوند کوي او له پلار او ورونو سره یې روغه جوړه شوې ده. د پولیسو په خبره په 2019 میلادي کال کې عبدالبقي او د هغه کورنۍ په عدالت کې رضینامه جوړه کړه چې په هغه نتیجه کې د هغه پلار او 2 ورونه ته شاوخوا 8 میاشتو بند تېرولو وروسته خلاص شول. جمال ترکی په روغه جوړه کې رول لوبولی دی. نوموړی وایي د عبدالبقي پلار ورسره منلي وه چې هغه عبدالبقي ته به یوه جلا کور ورکوي، له هغې نجلۍ سره به واده ورته کوي.
له هغې نجلۍ سره به واده ورته کوي او هره میاشت به 10,000 روپۍ ورکوي، خو د هغوی په خبره پر دې ژمنو لا هم عمل شوی نه دی. عبدالبقي سترګې بایللي خو نن هم د مینې بایللو ته تیار نه دی. اوس یې هم د نجلۍ کورنۍ ته څو ځله کوژده ورلېږلي او د هغه په خبره د هغې د کورنۍ نور ټول غړي راضي شوي، خو 2 ورونه یې انکار کوي. هغه له نجلۍ سره په تماس کې و، خو په خبره یې له تیرو 3 میاشتو راهیسې ورسره ټلیفوني رابطه شلیدلې ده. خو عبدالبقي لکه د خاطر اپریدي په وینا لا هم په انتظار دی. ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند شو دیوالونه نیسي. ګران ملګرو، که تاسو دغه کیسه خوښه شوې وي نو زمونږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره شریکه او لایک کړئ. مننه.